اب حالات کې ډېر سیریس یم ما خبرې خو ته سیریس کوي خو شاته پرتوب دی ټول په غولو ښکاري او یو سړی خرش فرش کې د دوبۍ نه راغلی ما هلته کاروبار څه کوي زه د شیخ زید بن سلطان علي نایان د پرور د دوی سره بیزې ساتم او یو کابلې د چین نه راغی مې دلته کې څه کوي زه د ښاغلي چینګ وینګ ټینګ د سر چیت پیت په کور کې سپي لمبوم او یو څو شعرونه نور ویمه چې رقیب سره روان شوې چې اصل لیکلي وي بیا هغه ډېر یریږم د پیري نه ځان ساتم ډېر یریږم د پیري نه ځان ساتم او د کاغذ د ازمري نه ځان ساتم زه په روز کال په کسي شي چیچنې سوړه سکې د سوري نه ځان ساتم او د ماجونو په ځای نور څه راکړي د حکیم او مداري نه ځان ساتم نو جګ پیټیان پکې ولاړ اقبال جان او د میلې ده مداري نه ځان ساتم وای حیا غیرت لا سکې چې هر څه پسې ورکوي حیا غیرت لا سکې چې هر څه پسې ورکوي او دا بعضې خلک ونه په پیسو پسې حیا غیرت لا سکې چې هر څه پسې ورکوي او ما درته وي دا بعضې خلک دغه پسې ورکوي او د امیر صاحب د دکان نه که د کروړو سودا واخلې د امیر صاحب د دکان نه که د کروړو سودا واخلې او ارام شه که کوزه د اوداسه پسې ورکوي نو په دې وجه ځانېږي د حاجي صاحب د دکان نه چې سیر غوزان پې واخلې دنداسه پسې ورکوي او چې یا خرابه ګوړه وي او یا خراب صابون وي نو هغه خیراتي پنیا نیکه پسې ورکوي او اقبال جان وایي یو ځل یې د توتي دکان ته راشه یو پوړی مالګه ترې واخله څنګه اثر پسې ورکوي السلام علیکم